السلام علیکم. د یونایټډ نیشنز دریم نمبر میټینګ وشو په قطر کې په دوحه کې، او د کمال خبره دا ده چې دا ځل په هغې کې د افغانستان د اوسنی حکومت طالبان حکومت چې دنیا لا منلی هم نه دی، سټیل هغه په هغې کې انوایټ شو، په هغې کې هغوی حصه واخیستله. خبره دا ده چې کله دا لومبی میټینګ کېدو که نه د یونایټډ نیشن په قطر دوحه کې، په هغې کې د افغانستان حکومت د طالبان حکومت ته انویټیشن ورکړلی کېدلو، خو هغوی یو ډیمانډ دا وکړو چې لومبۍ خبره خو دا ده چې تاسو خو زموږ حکومت ومنئ که نه چې او دا یو سټیټ دی، منئ خو تاسو نه چې او دا یو ځان له سټیټ دی. او هغوی ځکه نه مني ځکه ظاهره خبره ده مین فیکټر په هغې کې شاته امریکا ده. امریکا یې نه مني، دا نورې پرشر کې کړي دي چې دا به نه مني. دي کې هغه اصول نشته، کوم اصول چې په دې دنیا کې مونږ د ملکونو نه غواړو، مینلی خو هغوی هیومن رایټس کوي چې دا پکې نشته دی، نه مني. نو چې اوس د افغانستان هغه ریکاګنیشن ایز ا سټیټ ریکاګنیشن چې او دا ریاست دی، هغه ډیمانډ د هغوی پوره نه شو. نو په لومبي میټینګ کې هغوی ته حصه میلاو نه شوله. په یونایټډ نیشن چې په دوحه کې کوم لومبی میټینګ کېدو، په هغې کې د افغانستان دا حکومت طالبان حکومت نه و. دویم چې کله میټینګ کېدو، هغوی ته بیا انویټیشن سینډ شو طالبان دی حکومت ته، خو بیا هم پکې هغوی شامل نه شو. اوس د هغوی د طرفه خو دا وینا وه چې مونږ پکې ځکه شامل نه شو چې مونږ ته انویټیشن لیټ راغلی و. خو چې کوم د یونایټډ نیشن چیف دی ګوټرس، هغه وی چې نه، ریزن دا و چې دې ته مونږ ویلو چې د افغانستان سیول سوسایټیز به تاسو په خپل وفد کې شاملوئ، دې میټینګ ته به هغه راځي د افغانستان د طرف نه، د یونایټډ نیشن دې میټینګ ته. خو د افغانستان حکومت وی چې دا سیول سوسایټیز به پکې نه، سیول سوسایټیز مطلب د عامو خلکو لپاره چې کار کوي، د ان جی اوز وغیره پکې ته اخیستی شي، چې دا به د افغانستان حکومت سره په دې وفد کې راځي، د یونایټډ نیشن په دې میټینګ کې به حصه لي په دوحه کې په قطر کې. خو افغانستان والا وی هغه حکومت وی چې صرف حکومتي کسان به درځي په وفد کې، دي کې د سیول سوسایټیز کار نشته. چونکې هغوی د یونایټډ نیشن دا ډیمانډ ونه منلو، هغوی ته بیا په دې میټینګ کې حصه میلاو نه شوله. نو په دوحه کې چې دویم نمبر کوم میټینګ وشو د یونایټډ نیشن، په هغې کې هم د افغانستان طالبان نه و، خو چې اوس کوم دریم وشو په هغې کې و، باوجود د دې چې دا ځل بیا یونایټډ نیشن د ډیمانډ هغوی پوره کړی نه و. لکه مثال کې طور پر هغوی ورته وایي چې ګوره فیمیل ریپرزنټیټیو به ستاسو په وفد کې لازمي، زنانه نماینده به ستاسو په وفد کې لازمي. دا د یونایټډ نیشنز والا وینا وه، خو افغانستان طالبانو خو دا نه منله، نه هغوی زنانه نماینده د ځان سره راوستې وه. نو ډیمانډ خو یې ولې پوره نه کړو، خو سټیل دا ځل بیا هم هغوی ته ځای میلاو شو چې افغانستان طالبانو له د هغوی د حکومت له دا چانس ورکړي چې د یونایټډ نیشن په دې میټینګ کې کښېني. خبرې دا ځل ولې؟ دا ځل ځکه چې د امریکې خر ګوټ شوی و. اوس امریکا غواړي چې رو زه د طالبانو سره د تعلقات خواږه کړم. دا کېدای شي د هغه افغانانو دپاره ښه خبر نه وي کوم افغانان چې د طالبانو د حکومت سره نه لګي، خو دا یو ریالټي ده چې امریکا، زه دا نه یم چې بس سبا له تسلیموي، په قلاره خپې غځوي د طالبانو سره، غواړي چې تعلقات خواږه کړي، چې دا امریکا ته مسله الټه جوړه نه کړي. خبرې ولې؟ څنګه؟ زه تا په خبره پوهه کړم. ګوره دې امریکې خو په دنیا کې چې دویم ملک کتلی دی چې لږ غونډې کې د خلاف تللی دی، د پې پابندیانې لګولې دي. اوس په هغې کې د ټولو نه غټ د سر درد د ده دپاره جوړ شوی دی. روس په هغې باندې تاسو سره ما بارها کلاسز اخیستي وو، پوهه کړي مې پې وایي چې کوم ملکونه امریکا د دې دنیا نه جدا کوي، هغه ملکونه لکه نارت کوریا شو، ایران شو، ویتنام شو، کیوبا شو، هغه وینزویلا شو، هغه ټول د رشیا راټولوي او ځان له یو بلاک جوړوي. نو خو امریکا ته خطر جوړېږي، نو په هغې کې افغانستان هم شاملېدی شي. نو اوس زما خبره ته غوږ کېده، مثال کې طور پر دا ستا افغانستان شو، دا زمونږ افغانستان شو. د ده سره رشیا خوږېږي، ورو بالکل ورسره خوږېږي، ځکه چې افغانستان د امریکا خلاف دی. امریکا په رشیا پابندیانې لګولې دي. رشیا ورته وایي چې زه به ټول هغه ملکونه راغونډوم کوم چې ستا خلاف د خپله دنیا جوړو. نو اوس اکانومیک فورم ته وکتل که چې طالبان یې غوښتي وو، دقه شانته کې چاینا، په چاینا باندې خو د امریکا څخه پابندیانې داسې وغیره نشته دی، خو بیا هم یو په ټریډ وار کې د تجارت په جنګ کې ورسره یو رایول دی او دښمن دی. چاینا هم کریډنشلز د افغانستان د امبیسډر نه تسلیموي او ورو د ده سره خوږېږي، په ده کې چې کوم دننه معدنیات دي د هغې ورسره ډیل کېږي، دا وغیره کېږي. نو دا یو ایشو د یونایټډ سټیټس دپاره جوړه شوله چې دا خو ماته مسله جوړېږي. او الریډي رشیا هم ګوره د یونایټډ سټیټس د امریکا د سینکشنز د پابندیانو نه اسې مذاق جوړ کو. خبرې ورلډ بینک والا اوس یو ورځ دوه مخکې یو رپورټ شایع کړی، او هغه رپورټ د دې په باره کې و چې کوم ملکونه های انکم والا کنټریز دي چې په هغې کې خلک سیوا پیسې ګټلی شي، نو دوی خپل کیټګریز جوړ کړي. لو انکم والا کنټریز چې په هغې کې خلک ډېرې کمې پیسې ګټي، میډل انکم چې نارمل پیسې ګټي، های انکم چې ښې ډېرې پیسې پکې هر کس ګټلی شي، دا موقع هغه ته په هغه سټیټ کې په هغه ملک کې پرووایډ دي. نو خبرې ورلډ بینک والا چې کوم های انکم والا کنټریز لیست دا ځل جوړ کړو، په هغې کې رشیا هم شامله وه، حالانکې په روس باندې د ټولو نه سیوا پابندیانې د امریکا. خو د دې مطلب دا دی چې د روس خو د امریکا د پابندیانو نه مذاق جوړ کړو، ولې دا د نورو سره روس ځان خوږوي او تجارت د هغوی سره سیوا کوي.
نو مال او کمای دا ټول تجارت سره ریلیټډ شي د غزان له بلاک هغه جوړي نو اوس یونایټډ سټیټس وایي چې دا بلاک چې کوم جوړي چې یو به اوس را جوړ کوم نو لومبه سٹارټ د افغانستان د طالبانو نه واغستو کوشش وکړو ملکونو ته وی د نورو ملکونو په ذریعہ باندې ډیپلوماټیک افورټس په تر باندې چې دا ځل په یونایټډ نیشن په دې میټینګ کې چې په هر توګه باندې افغانستان طالبانو له په طریقه باندې زیور کې چې دا راشي موږ به سره ډیسکشن وکړو ډیسکشنز به هغه وکړو چې کوم زمونږ ډیمانډز دي کېدای شي چې هغوی ومني او چې کله هغې ومنل او یا یې ونه منل څه ناسه منلو طرف ته لاړل نو موږ به ورسره هغه ډیمانډ ومنو څه ناسه چې د دوی ډیمانډ دی موږ یې کولی شو به ورسره پوره کړو نو دی به زمونږ مخالف سمت کې مکمل د دشمنۍ په سمت کې د نورو سره بیا یو ځای کېږي نه مطلب روس او چاینا هغه بیا مضبوطوي نه ګوره مختلف بحثونه په هغې کې اصل کې په ښکاره وشو وګوره نمبر 1 په هغې کې په کلایمیټ ایشو باندې خبره وشوه چې کلایمیټ چینج چې دی دا یو ایشو د افغانستان دپاره جوړه ده ګوره افغانستان کې دننه کارخانې وغیره دومره نشته چې هغه ګلوبل وارمینګ کاس کړي نو ګلوبل وارمینګ کې د افغانستان غوندې کې غریب ملک هېڅ لاس نشته دی دا مین لاس په دې دنیا کې د امریکې دی د چین دی د روس دی په دې ټوله دنیا کې د ګلوبل وارمینګ اور دوی ودرولی دی خو متاثره کېږي چې غریبانان واړه ملکونو د کومو سره چې فیسیلیټیز نشته د ځان بچ کولو نو ته وګوره په افغانستان کې اوس څه موده مخکې څومره سیلابونه راغلي کلایمیټ چینج د متاثره شو کنه نو هغه کلایمیټ چینج ایشو په افغانستان کې څه مسلې کاز کولی شي هیومانیټریان کرایسس څنګه کاز کولی شي خلکو ته څه مسایل جوړ کړي دي په هغې باندې ورسره بات جیت په دې یونایټډ نیشنز کې وشو د هغې نه علاوه په افغانستان کې چې کوم د نارکاټکس دا ایشو ده په هغې باندې بحث وشو ګوره په افغانستان کې د ټولو نه سیوا اپیم کېږي په دنیا کې چې کوم د ټولو نه سیوا اپیم پیدا کول والا ملکونه دي په هغې کې یو افغانستان دی نو خو نشه ده نو دنیا خو نه غواړي چې د دې نشي کلټیویشن وشي نو افغانستان طالبانو ته ویل چې یاره ګوره افغانستان طالبان چې رانلل ډایرکټ په دې پابندي لګولې وه چې د دې اپیم به تاسو کلټیویشن نه کوئ ځکه دا په اسلام کې حرام دي خو د هغوی د پابندۍ باوجود ښه مزېدار یو په 2 چنده سیوا کلټیویشن هغه ورو سټارټ شو وشو خلک یې کوي نو اوس هغوی د افغانستان طالبانو سره دا برابره خبره وکړه چې دا سیریس والی چې دا کلټیویشن ګورې هغه طریقې باندې ونشي او افغانستان طالبانو متوي چې بالکل مونږ کې خو مونږ لم داسې الټرنیټیوز اوس پکار دي چې کم زمینداران د دې اپیم کلټیویشن کوي د دې کاشت کوي مونږ په एकदम دا بند کړو د هغه روزي روټي خو دا بند شو که نه نو چې څه الټرنیټیو طریقه خو ورته وګورو چې هغه کار کوي او د هغې نه خپل روزي روټي ګټي نو د دې نه به پامان شي د دې نه به مونږ بچ کړو دا به مونږ بند کړو نو په هغې باندې بات چیت وشو د هغې نه علاوه ګوره دې امریکا نه دی کله چې حکومت واوړېدو که نه نو د افغانستان تقریبا 7 ارب ډالر د یو ایس په بینکس کې په آی ایم ایف کې چې نورو بینکونو کې پراته هغه یونایټډ سټیټس ډایرکټ فریز کو اوس به ته سره د افغانستان 7 ارب ډالر په افغانستان سره کم ځای نه راغلل د افغانستان ته ایز ا ایډ میلاوېدل هیومانیټریان ایډ د مختلفو ملکونو به وله فنډز راجمع کول او هغه به وله ورکول مختلف قسمه های لیول والا انټرنیشنل لیول والا ان جی اوز سټیټس هغوی به فنډز راجمع کول د انسانیت د بحران ختمولو لپاره چې هغه ځای کې انسانانو ته کوم مسله د هیومانیټریان کرایسس دي د هغې د ختمولو لپاره به دوی ته دا فنډز پرووایډ کېدل خو چې څنګه د طالبانو حکومت راغلی هغه فنډز تقریبا 7 ارب ډالر هغه یو ایس فریز کړه چې مه ورکوئ د یونایټډ سټیټس د امریکا دا وینا وه چې دا دوی د مختلفو نورو پرپزز دپاره استعمالولی شي دا دغه ځای عامو انسانانو ته نه رسي په دې وجه باندې ودروئ نو افغانستان حکومت ورته د هغې دپاره هم اپیل وکړو چې داسې کار وکړه چې ګوره د یو بل څه به خوږېږو نو چې زه خبرې ستا منم څه به زما مني نو په هغې کې دا خبره چې زما کم 7 ارب ډالر تا فریز کړي دي هغه راپرېږده ما لراکه زما په ملک کې بلا مسایل دي خلکو ته چې هغه مسایل زه ختم کړم نو په دې باندې بحث وشو اوس د ټولو نه په دې کې چې کوم غټ هایلایټډ بحث وکړه نه ډېر غټ بیکلیش چې افغانستان فیس کوي د هغې د وجې نه د کوم د وجې نه چې په افغانستان باندې ډېر زیات غټ ابجکشن کېږي نو هغه ومن رایټس دي د ښځو حقوق ګوره یو خو خبره واضحه ده دا مغرب نه دی دا ومن رایټس دومره چغې وایي که نه چې دوی د ومن رایټس مطلب فل فیمینیزم دی هغه فیمینیزم چې په هغې کې ښځې ته دا ازادي حاصلوي چې هغه څه کول غواړي کولی شي نو یاره د هغه فیمینیزم ریزلټ خو الریډي مونږ په هټلي کې وکتو په جړه دلته اوس رایټسټ حکومت د جارجیا میلوني راغلی دی ولې راغلی دی د دې فضول فیمینیزم د لاسه د هغه ځای آبادي غرق کړې وه خانداني سیستم یې غرق کړی و دغه شان په فرانس کې ته ګوره اوس ووټینګ سټارټ دی که نه الیکشن سټارټ دی جون 4-5 جونه پورې به پورې شي نو په هغې کې رایټسټ ولې ورو په مخکې باندې را روان دي د دې د وجې نه چې د هغوی آبادي د دې زهریله فیمینیزم د وجې خرابه شوې ده دغه مثال د جاپان هم دی نو په هر ځای کې خو د فیمینیزم تاسو ریزلټ وکړو نو ولې اوس په دې ځای کې چغې وښئ چې هغه شانتې کې فیمینیزم اپلای کوي نو هغه په د هغې د وجې نه چې چونکې په ښځو باندې څه پابندیانې شته څنګه چې په ایران کې په هغوی باندې پابندیانې دي چې تاسو برقع اچوئ نو په افغانستان کې په هغوی باندې سختې پابندیانې دي چې دنیا څنګه ایران سره سلوک کوي هغه قشان سلوک افغانستان سره کول غواړي چې تاسو په ښځو باندې کومې پابندیانې اپلای کړي دا د ښځو د حقوقو خلاف دي مذهبي توګې باندې او دنیوي توګې باندې اوس ګوره ځینې خبرو کې خو طالبان بالکل ټیک دي خو
دې ته هم سوچ طالبانو له پکار دی چې دا کم په زور باندې تاسو ښځې دباوخی که نه چې دا کار به کې دا کار به نه کې بار ته به داسې نه راوځي هغه شان به نه راوځي نو د دې سره د دنیا ستا سره تعلقات خرابېږي ته به په داسې حکمت باندې ځي چې دنیا هم تا ومني تم دنیا ومني یو تعلق هم په کمیونټي کې جوړ کړي او په مخ کې باندې ځي او د هغې بهترینه طریقه دا ده چې ته په زور ښځه مه سپریس کوه ته د هغې ذهن جوړ کړه چې هغه په خپله دا چغې ویل شروع کړي چې یاره زما دپاره پرده ده او زه به پرده کوم څنګه چې په فرانس کې په هغوی الټه پرده بنده کړې وه خو جینکو وایي چې مونږ خو پرده کوو ماسکونه اچولې شروع کړل ذهن جوړ شوی ذهن جوړ کړه او چې ذهن دې جوړ کړه دوی هغه پلار هم بیا تا ته نشي ویلی افغانستان ته دوی بیا نشي ویلی چې تاسو د ومن رایټس خیال نه ساتئ او بل خبره ظاهره خبره د پای کې یو دام دی چې دوی د ګرلز په ایجوکیشن باندې پابندي لګولې وه د جینکو په ایجوکیشن باندې چې دوی به تعلیم نه حاصلوي تقریبا د 5 نمبره دی یا د 12 نمبره دی یا هر څه داسې خوشحاله او د هغې د وجې نه په دنیا کې یو واویله جوړه ده چې ګوره په جینکو باندې دغلته کې تعلیم بند دی او تعلیم ظاهره خبره ده په دین اسلام کې په ښځې او په سړي په دواړو باندې حاصلول فرض دی او هغه هر علم دی چې کوم د نفع ورکولو والا علم دی یوازې دا نه چې صرف مدرسې ته لاړې هر نفع والا علم په هغې کې ستا جیو پالیټکس راځي هغې کې ستا هسټري راځي انټرنیشنل ریلیشنز راځي ساینسز راځي دا مختلف قسمه فیلډز په هغې کې راځي چې هغه سړي له نفع ورکوي نو په ښځه او په سړي په دواړو باندې فرض دی ټیک ده که په یونیورسټو کې یا په داسې نورو ادارو کې کوئی ایجوکیشن د اختلاط مسلې نو د هغې نه ځینې سټپس داسې اخیستل پکار دی چې څونه هغه مینیمایز کیدی شي کمیدی شي چې هغه کم شي خو دا د هغې حل نه دی چې ډایرکټ پې ته ایجوکیشن بند کړه مغربي دنیا طرف ته مزه هغې طرف ته سوچ نه دی پکار څنګه چې هغوی فیمینیزم کوي چې ښځې له هغه شانتې ازادي ورکول پکار دي په خپله خو د هغې د وجې نه غرق شو خو دې طرف ته نه دي راتلل پکار چې داسې په بلکل تعلیم بند کړي چې تاسو به تعلیم لم نه راځي نو د هغې د وجې نه څه چل وشي ګوره یو دا خبر هم ټیک نه ده او بل د ټولې دنیا طرف نه هغه باندې ډېر غټ کرټیسزم وشي ډېر غټ تنقید پې وشي نو دنیا یې د ځان نه علیحده کې بېلې کړي نو داسې ملک خو بیا په ملکونو کې راوچتېږي نه ملکونه تسلیموي نو د هغې د وجې نه یو غټه مسله یو غټ لیول باندې ابجکشن فیس کېږي افغانستان طرف ته خلک تنقید په افغانستان باندې کوي د ومن رایټس د وجې نه او داسې د هیومن رایټس خبرې هم پکې امریکا کې حالان کې د ټولو نه غټ د هیومن رایټس په عمل کولو والا انساني حقوق په عمل کولو والا خدای دی په دې غزا کې د خلکو سره څه چل وکړو په دې سیریا کې څه چل روان دی مړه په میډل ایسټ کې په مشرق وسطه کې چې کوم مغول روان دي خلک چې څومره مړه شو په عراق کې دي کو په ارض کې دي خو د د لاسه دي او دې چې وي طالبانو ته وایي چې تاسو د هیومن رایټس خیال نه ساتئ د انساني حقوقو خیال نه ساتئ خیر دا منافقت خو په دې کې شته دی خو بس دا ځلې خر لږ غونډه کې ګوډ شوی دی ځکه اوس ورو ورو خپې راغځی دی خوا کوشش کوي چې دا تعلقات زه خواږه کړم د دې نه علاوه په دې میټینګ کې د انډین افیشل سره هم طالبان میلاو شو ظاهره خبره ده د انډیا هم هلته کې اسټس پراته دي په اربونو کې په افغانستان کې چې کله نه حکومت بدل شوی د هغوی څه دا غم دی چې طالبان زمونږ دا اسټس خراب نه کړي زمونږ دغه اسټس په دغه ځای کې موږ دغه شانته کې جاري وساتو نو افغانستان ته هم فایده یا موږ ته هم کافي فایده کېږي نو هغه د افغانستان حکومت سره د طالبان حکومت سره ورو خوږېږي انډینز او دغه شانته کې د پاکستاني افیشل سره میلاو شو پاکستاني افیشل سره د وجې میلاو شو چې کم زمونږ د بارډر ایشو د بارډر نه کم د دهشتګردۍ مسله ده پاکستان وایي چې دا هغه ځای کې هلته کې دلته هایډ آوټس میلاویږي د پناه ځای میلاویږي هغوی وایي چې نه میلاویږي نو هغوی وایي چې دا ډسکشن وکړو چې دغه ځای کې دا څیز کنټرول شي چې د دهشتګردۍ مسلې ختمې شو د هغې د وجې نه دوی د پاکستاني افیشل سره میلاو شو د دې نه علاوه په پریزنر ایکسچینج باندې د قیدیانو په تبدیلۍ باندې د امریکا سره هم خبرې وشولې مین په هغې کې دا خبرې شاملې وي او ستاسو په خیال باندې دا کیدی شي چې دا دنیا د طالبانو دا حکومت ومني امریکا به ومني مغرب به ومني که نه د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ جزاکم الله خیر